بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. د الله تعالی فیصله راغله، اوس د هغې دپاره تلوار مه کوئ. هغه پاک دی او د هغه شرک نه اوچت او لوړ دی چې دی یې کوي. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هغه خپله وحي چې خپل کم بنده باندې وغواړي په خپل حکم د فریښتو په وسیله نازلوي، د دې لارښوونې سره چې خلک پوه شي چې ما نه سوا هیڅوک د ستاسو بل معبود نشته، نو تاسو یوازې د ما نه ویریږئ. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هغه آسمانونه او ځمکه په حقه پیدا کړي دي، هغه د هغه شرک نه ډېر لوړ او اوچت دی چې دی یې کوي. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هغه انسان د نطفې نه پیدا کو او تر نظر لاندې په څرګنده طریقه د هغه نه یو جګړه مار جوړ شو. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. هغه څاروي پیدا کړي دي چې په هغو کې ستاسو د پاره پوشاک هم دی او خوراک هم او قسمه ګټې هم. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. په هغو کې ستاسو د پاره ښکلا ده چې سحر د سرلو د پاره بوزئ هم او ماښام بیرته راولئ. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. هغه ستاسو درانه پیټي تر هغه ځایونو پورې وړي چې هلته تاسو د دشوارۍ نه بغیر نشئ وړی. حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډېر زیات شفیق او مهربان دی. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هغه آسونه، کچرې او خرونه پیدا کړل تر څو چې تاسو پې سواره شئ، او هغه د ستاسو د ژوند ښکلا هم ده. هغه نور شیان هم د ستاسو د ګټې دپاره پیدا کوي چې تاسو پې نه یئ خبر. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. او هم هغه الله تعالی د سمې لارې ښوولو ذمهدار دی، په داسې حال کې چې کږې لارې هم شته. که هغه غوښتی وي نو تاسو ټولو ته به یې سمه لاره ښودلی وي. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هم هغه ذات دی چې تاسو د پاره د اسمان نه اوبه ورولې چې هغه تاسو هم څکئ، او د ونو سره ستاسو د څاروو د پاره هم خوراک برابریږي. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
هغه د دغه اوبو په وسیله فصلونه زیتون او کجور او انګور او د هر قسمه میوې پیدا کوي. په دې کې د هغو خلکو د پاره لویه نښه ده چې غور او فکر کوي. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هغه د ستاسو د فائدې د پاره شپه ورځ او نمر او سپوږمۍ په کار اچولي دي او ټول ستوري هم د هغه په حکم په کار اچول شوي دي. په دې کې د هغو خلکو د پاره ډېرې نښې دي چې د عقل نه کار اخلي. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. او دا چې هغه ستاسو د پاره په ځمکه کې ډېر رنګارنګ شیان پیدا کړي دي په دې کې هم د هغو خلکو د پاره نښه ده چې نصیحت اخیستونکي وي. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هم هغه ذات دی چې سیندونه یې ستاسو په واک کې کړي دي تر څو چې د هغه نه تاسو لونده او تازه غوښه وخورئ او د هغه نه د ښایست هغه شیان راوباسئ چې تاسو یې د ګاڼو په طریقه اغوندئ. تاسو وینئ چې کشتۍ د اوبو سینه سیري روانې دي. دا هر څه د دې دپاره دي چې تاسو د خپل رب فضل ولټوئ او کیدای شي چې شکر ویستونکي شئ. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. هغه په ځمکه کې د غرونو میخونه ټک وهل تر څو چې ځمکه په تاسو ونه خوځېږي. هغه سیندونه وبهول او لارې یې جوړې کې تر څو چې تاسو خپل منزل ته ورسئ. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هغه په ځمکه کې نورې ډېرې نښې هم مقررې کې او خلک د ستورو نه هم لارې معلوموي. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. نو څه چې هغه پیدا کوي نور څوک د هغه په شان نشي پیدا کولی نو تاسو لږ شانتې سوچ هم نه کوئ. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. که تاسو د الله د نعمتونو شمیر وکئ نو نشئ شمیرلی. حقیقت دا دی چې هغه ډیر بخښونکی او مهربان دی. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. په داسې حال کې چې هغه د ستاسو د ښکارو نه هم خبر دی او د پټو نه هم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. او هغه نورې هسته چې د الله نه سوای دا خلک عبادت کوي هغه هیڅ شی نشي پیدا کولی بلکې هغه په خپل مخلوق دی یعنی پیدا کړی شوی دی. اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون. مړه دي نه ژوندي او هغو ته هیڅ معلومات نشته چې هغوی به کله په دویم ځل راپاسول شي. الهکم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. ستاسو خدای یوازې هم دا یو خدای دی او کم خلک چې آخرت نه مني د هغو په زړونو کې انکار ځای نیولی دی او هغوی په غرور کې لویدلي دي. لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
إنه لا يحب المستكبرين. بشک الله تعالی د دې په ټولو اعمالو پوهیږي، په پټه هم او په ښکاره هم. هغه هیڅ کله هغه خلک نه خوښوي چې د نفس په غرور کې اخته وي. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. او کله چې څوک د هغو نه تپوس وکړي چې ستاسو پروردګار څه نازل کړي دي، نو وایي د پخوانو وختونو دروغجنې کیسې دي. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. دا خبره هغه د دې د پاره کوي چې د قیامت په ورځ خپل پیټه هم پورته کی او ورسره یو څه د هغو خلکو پیټه هم یو ځای کی چې دی هغه په جهالت بیلاری کوي. او ګوره څومره بد دی هغه پیټه چې دی پورته کوي. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. د دین مخکې هم ډیرو خلکو مکر کړی وو. وګورئ چې الله د هغو د مکر کلاګانې د بیخه ونړولې او د هغې چتونه په هغو باندې د پاسه وغورځېدل او د داسې طرفه په هغو عذاب راغی چې د هغې طرف ته د هغو د راتګ ګمان قدرې هم نه وو. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. بیا د قیامت په ورځ به الله تعالی هغې خوار او رسوا کی او هغو ته به ووایي راوښایئ اوس چېرته دي زما هغه شریکان چې د هغو دپاره تاسو د مؤمنانو سره جګړې کولې. کومو خلکو له چې په دنیا کې علم ورکړی شوی و هغې به ووایي نن د کافرانو دپاره رسوایي او بدبختي ده. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. نو هغو کافرانو د پاره چې په خپلو ځانونو به ظلم کولو، نو کله چې د فریختو په لاسونو کې راګیریږي نو عاجزي کوي او د روغې جوړې لاس مخکې کوي او وایي چې مونږ خو څه بد عمل نه کوو. فریختې جواب ورکوي څنګه هم نه کوو، الله تعالی ستاسو د ټولو اعمالو نه خبر دی. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اوس ځئ د دوزخ په دروازو ننوځئ، هملته د تل د پاره ستاسو اوسېدل دي. نو حقیقت دا دی چې د لوی کوونکو د پاره ډېر ناکاره د اوسېدو ځای دی. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا الحسنى في هذه الدنيا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
او بل پلاو د خدای ویرونکو یعنی پرهیزګارو خلکو نه پوښتنه کیږي چې دا څه شی دی چې ستاسو د رب د طرفه نازل شوی دی نو هغه جواب کې وایي چې ډیر ښه شی دی یعنی خیر نازل شوی دی دغسې نیک کارو دپاره په دې دنیا کې هم ښېګڼه ده او آخرت خو هرومرو د دې دپاره ډیر ښه دی ډیر ښه کور دی د پرهیزګارانو دپاره جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين د تل اوسېدو جنتونه چې په هغو کې به ننوځي او لاندې به ترې ولې بهیږي او هر څه چې غواړي هلته به د دې دپاره موجود وي او پرهیزګارو له الله تعالی هم داسې بدل عطا کوي الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون د هغو خدای ویرونکو چې کله فرښتې روح قبض کوي نو وایي سلام دی وي په تاسو د خپلو اعمالو په بدل کې ځئ لاړ شئ جنت ته هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم اوس چې دا خلق په انتظار کې دي نو د دې نه سوا اوس نور څه پاتې دي چې دی له فرښتې راشي یا ستا د رب فیصله راشي دغسې سرکشي د دې نه مخکې ډېرو قومونو کړې ده بیا چې د هغو سره څه وشو نو په هغو باندې الله تعالی ظلم نه و کړی بلکې هغو پخپله په خپل ځان ظلم کولو فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون نو د هغو د بدو اعمالو نتیجې هغو ته ورسېدې او هم هغه څه په هغې راولوېدل چې هغو ورپورې ټوکې مسخرې کولې وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين دغه مشرکان وایي که د الله تعالی خوښه وې نو نه به مونږ او نه به زمونږ پلارانو نیکونو د هغه نه سوا د بل چا عبادت کوو او نه به د هغه د حکم نه بغیر څه شی حرام ګڼلی وې هم دغسې کارونه د دغو نه مخکې خلکو کړي دي نو د پیغمبرانو په غاړه خو روښانه او څرګند پیغام رسول دي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
مونږ په هر امت کې یو پیغمبر ولېږو او د هغه په وسیله ټول خبردار کړل چې د الله تعالی بندګي وکړئ او د الله نه سوا د نورو معبودانو نه ځان وساتئ. نو ځینو ته خو الله تعالی هدایت وکړو او ځینو باندې ګمراهي ثابته شوه. نو لږ غونتې په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې د حق دروغ ګڼونکي د کوم انجام سره مخامخ شول. تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم کته د دې د هدایت لپاره هر څومره خواهشمند دي خو الله چې څوک ګمراه کی نو بیا هغه ته لاره نه ښایي او دغه قسم خلکو سره هیڅوک مرسته نشي کولی. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دی دا الله په نوم په کلکو کلکو قسمونو په خوړلو وایي چې الله به هیڅ کله مړي ژوندي نه کي ولې به یې نه راژوندي کوي. دا خو یوه وعده ده چې د هغې ترسره کول هغه په خپل ځان واجبه کړې ده خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. او داسې کېدل د دې دپاره ضروري وو چې الله تعالی دې ته هغه حقیقت بیان کړي چې د هغه په وجه دې اختلاف کوي او د حق منکرانو ته څرګنده شي چې هغوی دروغجن دي. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. مونږ چې د کم شي اراده وکړو نو زمونږ دومره ویناوي چې وشه نو هغه وشي. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. کمو خلکو چې ظلم برداشت کولو نه پس د الله په لاره کې هجرت کړی دی هغو ته به مونږ په همدې دنیا کې بهترین د اوسېدو ځای ورکو او د آخرت ثواب خو ډیر لوی دی. کاش چې دی په دې پوهېدی. الذين صبروا على ربهم يتوکلون. او چا چې صبر وکړو او په هم خپل رب توکل کوي. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تانه مخکې هم مونږ چې کله پیغمبران لېږلي دي نو هم سړیم لېږلي دي او هم هغو تم وحي لېږله. نو که ته پخپله نه پوهېږې نو د اهل علم خلکو نه تپوس وکړه. یعنی الله تعالی فرمایي چې زما پیغمبران انسانان وو ملائکې فرښتې نه وې. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. پخوانو پیغمبرانو ته هم مونږ روښانه نښې او کتابونه ورکړي لېږلي وو. اوس هم دغه ذکر یعنی کتاب پتا نازل کړی دی تر څو چې ته خلکو ته څرګند او واضح بیان وکړي چې د هغو دپاره نازل کړی شوی دی او تر څو خلک پخپله هم غور او فکر وکړي. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.
آیا هغه خلک چې د پیغمبر د دعوت په خلاف ناولی سازشونه کوي د دې خبرې نه بیخي بېغمه شوي دي چې الله به هغوی په ځمکه کې ښخ کي یا د داسې طرفه به پې عذاب راولي چې د هغه طرف د هغه راتګ د هغو وهم او ګمان کې قدرې هم نه وي او یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین یا هغوی ناڅاپه په ګرځېدو راګرځېدو په حالت کې ونیسي دی په یو صورت هم الله تعالی عجزه کولی نشي او یأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحیم یا په داسې حال کې هغه ونیسي چې په هغو باندې په خپله د راتلونکي مصیبت اندېښنه وي او هغوی د هغه نه د بچ کېدو په فکر کې وي حقیقت دا دی چې ستاسو رب ډېر مهربان او رحم کوونکی دی اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون او آیا دی د الله د پیدا کړي مخلوق نه څه شی داسې نه ویني چې د هغه سوری په کومه طریقه د الله حضور ته په سجده کولو ښې او ګس طرف ته پریوځي ټول په دغه طریقه د خپلې عاجزۍ اظهار کوي ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون پس مکه او آسمان کې چې هر څومره جانداري دي او هر څومره فرښتې دي ټول د الله تعالی په وړاندې سجده کوي او هغوی هیڅ کله تکبر نه کوي یخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون د دې آیات په اورېدو یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي د خپل رب نه چې د هغو د پاسه دی ویریږي او کم حکم چې ورته کیږي د هم هغه سره سم کار کوي وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون دا الله تعالی فرمان داده چې دوه خدایان منیسئ خدای خو ایک یو دی نو تاسو ټول د ما نه ویریږئ وله ما في السماوات والأرض وله الدين واسبا افغیر الله تتقون هر هغه څه چې په آسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول هم د هغه دي او خپل عبادت هم د هغه دپاره خالص کوي نو آیا د الله نه سوا تاسو ابل چا نه ویریږئ وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون تاسو سره چې هر څومره نعمتونه دي ټول د الله د طرفه دي بیا کله چې په تاسو سخت وخت راځي نو تاسو په چغو هم د هغه طرف ته ځغلئ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون او کله چې الله تعالی هغه مصیبت درنه لري کی نو ناڅاپه د تاسو نه یوه ډله د خپل رب سره نور د هغه د مهربانۍ په شکریا کې شریکوي لیکفروا بما آتیناهم فتمتعوا فسوف تعلمون تر څو چې زموږ د ورکړي شوي نعمتونو ناشکري وکړي خدا خوندونه واخلې ډیر زر به درته معلومه شي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما
ما كنتم تفترون. دی زمونږ د ورکړې شوي روزینه د هغه چا برخه مقرروي چې د هغو د حقیقت نه خبر نه دي. د خدای قسم دی چې هرومرو به تاسو نه پوښتنه وشي چې دغه دروغ تاسو څنګه جوړ کړي وو. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. او دی د خدای د پاره لونی مقرروي سبحان الله او د دې د پاره هغه څه چې په خپله یې غواړي. یعنی د عربو ځینې قبیلې داسې وې چې هغوی د فرښتو عبادت کولو او ویل به چې دا د الله تعالی لوڼې دي. یعنی ظلم دا چې یو خدا الله تعالی اولاد پیدا کو او بل دغه قبیلو جنکې نه خوښولې نو جنکې د الله لوڼې کړې او زامنې ځان له خوښ کړل. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. کله چې د دینه چاته د لور د پیدایش خبر ورکول کیږي نو مخې تور شي او هغه د وینې غړپ تیروي. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. د خلکو نه پټ ګرځي چې د دغه ناکاره خبر د اورېدو وروستو به څنګه د چا سره مخامخ شي. فکر کوي چې شرم سره لور وساتي یا په خاورو کې ومنډي. وګورئ څومره ناولی حکم دی چې دی د خدای په باب کوي. للذین لا یؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. او څوک چې په آخرت ایمان نه راوړي د هغو بد مثال دی. پاتې شو الله نو د هغه د پاره خو تر ټولو لوړ صفتونه دي هم هغه په ټولو برلاس او با حکمت دی. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. کچرته الله خلق د هغو په ظلمونو سم د لاسه نیولی نو په ځمکه به یو جاندارې هم نه و پاتې خو هغو ټولو ته تر یو مقررې مودې پورې مهلت ورکوي او بیا کله چې هغه وخت راځي نو د هغه پوره یو ساعت هم وړاندې رستو نشي کېدی. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. نن دغه خلق هغه څه د الله سره مقرروي چې د خپل ځان د پاره یې بدي شي یعنی لوڼې او د دې ژبې دا دروغ وایي چې د دې د پاره ښېګڼه ده. نه د دې د پاره خو یوازې یو شی دی او هغه د دوزخ اور دی. هرومرو به تر ټولو مخکې دی په هغه کې وغورځول شي. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم.
په خدای قسم دی اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم د تانه مخکې هم مونږ ډیرو قومونو ته پیغمبران لیږلي دي او مخکې هم داسې شوي دي چې شیطان د هغو بد اعمال هغو ته ښایسته کړل او هغو د پیغمبرانو خبره ونه منله هم هغه شیطان نن د دغو خلکو هم سرپرست شوی دی او د دې دپاره دردناک عذاب دی. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مونږ دا کتاب پتا د دې دپاره نازل کړی دی چې ته هغه اختلافونه دی ته په حقیقي طریقه روښانه کې چې دی پکې اخته دي. دا کتاب د ایماندارو دپاره لارښوونه او رحمت دی. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. تاسو په هر طرف وینئ چې الله تعالی د اسمان اوبه ورولې او په ناڅاپه طریقه د هغو په برکت یې په مړه ځمکه کې ساه واچوله. یقینا په دې کې د اورېدونکو دپاره لویه نښه ده. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. او د تاسو د پاره په څاروو کې هم یو سبق شته. د هغو د ګېډو د غوښایو او وینې ترمنځه موږ یو شی په تاسو سکو یعنی خالص پی شاوده چې د سکونکو د پاره ډېرې خوندورې وي. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. او په همدې طریقه موږ د کجور او د انګورو د میوو د شیرونه هم یو شی په تاسو سکو چې تاسو د نشې مواد هم ته جوړوئ او پاکه روزي هم. یقینا په دې کې د عقل نه کار اخیستونکو دپاره یوه نښه ده. یعنی دا آیات چې څه وخت نازل شوی و په هغه وخت کې شراب حرام نه و. وأوحى ربك إلى النخل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. او ګوره ستا رب د شاتو موچې په زړه کې دا خبره واچوله یعنی عقل چې په غرونو کې په ونو کې او د خلکو جوړ کړي شویو چتو چت خیجولي ځایونو کې خپله جاله جوړه که. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. او د هر قسمه میوو شیره وخوره او د خپل رب په اوارو کړو لارو روانو سه. د دغه موچۍ د ګېډې نه په بیلو بیلو رنګونو یو شربت روزي چې په هغه کې د خلکو دپاره شفا ده. یقینا په دې کې هم د هغو خلکو دپاره یوه نښه ده چې غور او فکر کوي. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير.
او وګورئ الله تعالی تاسو پیدا کړئ بیا هغه تاسو ته مرګ درکوي او د تاسو نه څوک ډېر ناکاره عمر ته پرېږدي تر څو چې په هر څه باندې د پوهېدو وروستو بیرته په هیڅ باندې ونه پوهېږي حق دا دی چې یوازې الله تعالی دانا او توانا دی یعنی کله چې یو انسان د خپل صحیح عمر نه واوړي نو د هغه سوچ او عقل ختم شي او د یو ماشوم په شانتي شي. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. او ګورئ الله تعالی د تاسو نه ځینو ته په ځینو نورو باندې په روزي کې لوړتیا وربخلې ده نو کومو کسانو ته چې زیاته روزي ورکړی شوې ده نو هغې خپله روزي خپل لاس لاندې غلامانو ته نه ورکوي او داسې نه چې دواړه په دې کې یو شانتې برابر شي نو آیا دی د الله د نعمتونو نه منکریږي؟ والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. او هم هغه الله دی چې تاسو د پاره ستاسو د خپل جنس نه میرمنې پیدا کړي او هم هغه د دغو میرمنو نه تاسو له زامن او نمسي درکړل او ښه د خوراک شیانې درکړل نو آیا دغه خلک د دې هر څه په لیدلو او پوهېدو سره هم باطل مني او د الله تعالی د نعمتونو نه انکار کوي؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. او د الله نه سوا د هغو بندگی کوي چې د هغو په لاس کې نه د اسمان نه دي تسروزی ورکول شته او نه د ځمکې نه او نه دا کار د هغې په وس کې دی. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نو د الله تعالی د پاره مثالونه مه جوړوئ الله تعالی ښه پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الله تعالی یو مثال بیانوي یو خدای غلام چې د بل چا په اختیار کې دی چې په خپله څه واک نه لري او بل یو کس داسې دی چې هغه ته موږ د خپله طرفه نه ښه روزي ورکړې ده او هغه د دې نه په ښکاره او په پټه خرج کوي. ووایه دا دواړه سره برابر دی شي؟ ثنا ټوله د الله دپاره ده خو زیاتره خلک په دغسې سمې خبرې باندې نه پوهیږي. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
الله تعالی یو بل مثال بیانوي. دوه کسان دي، یو کون ګونګی دی، هیڅ کار نشي کولی، په خپل مالک باندې پیټی دی، هر چرته چې واستوي څه ښه کار ته نه کیږي. دویم کس داسې دی چې د انصاف حکم کوي او په خپله په سمه لاره برابر دی. ووایئ آیا دغه دواړه سره یو شان دي؟ ولله غیب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدیر. د اسمانونو او د ځمکې د غیب و حقایقو علم خو یوازې الله ته معلوم دی او د قیامت امر خو داسې دی لکه چې د سترګو باڼه ورپیږي، بلکې د دې نه هم یو څه کم. بېشکه الله تعالی په هر شي قدرت لري. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. الله تعالی تاسو د ستاسو د میندو د ګېډو نه په داسې حالت کې راوویستی چې تاسو په هیڅ نه پوهېدئ. هغه تاسو ته غوږونه درکړل، سترګې درکړې او باخبره زړونه یې درکړل د دې دپاره چې تاسو شکر ویستونکي شئ. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا دغو خلکو کله مرغانو ته ندي کتلی چې تابع کړی شوي دي په آسماني هوا کې په الوتو دي د الله نه سوا چا په هوا کې د پریوتو نه ساتلی دي؟ په دې کې د هغو کسانو دپاره ډېرې نښې دي چې ایمان راوړي. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله تعالی ستاسو د پاره ستاسو کورونه د آرام ځایونه وګرځول، هغه د څاروو د پوستکو نه ستاسو د پاره داسې کورونه پیدا کړل چې هغه تاسو د سفر په روانېدو په ورځ او ډیره کېدو په ورځ هم دواړو حالتو کې ډېر سپک مومئ. هغه د څاروو د وړیو پشمونو او د ویښتانو نه ستاسو د اغوستو او غوړولو او ډیر نور شیان ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړل چې د ژوند د مقررې مودې پورې ستاسو په کار راځي. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. هغه د خپلو پیدا کړو زیاترو شیانو نه ستاسو د پاره سوري برابر کړل، په غرونو کې ستاسو د پاره د پناه ځایونه یعنی ګارې جوړې کړې او تاسو ته یې داسې پوشاکونه درکړي دي چې تاسو د ګرمۍ نه ساتي او ځینې داسې پوشاک چې په جنگ کې ستاسو حفاظت کوي. په همدې طریقه هغه په تاسو باندې خپل نعمتونه پوره کوي، ښایي چې تاسو حکم منونکي شئ. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. اوس کدی مخاړی نو اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم
پتا باندې د حق پیغام په ډاګه سرګند رسولو نه سوا ابله ذمواري نشته. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. دی د الله ښېګڼه پیژني بیا ترې منکرېږي او په دې کې زیاتره خلک داسې دي چې د حق منلو نه انکاري دي. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. او دی د دې نه خبر دی چې په هغه ورځ به څه کیږي چې کله موږ د هر امت نه یو ګواه راپاسو بیا به کافرانو ته نه د دلیلونو وړاندې کولو موقع ورکړی شي او نه به هغو ته دا ویلی شي چې توبه وباسئ. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. ظالمان چې یو ځل دا عذاب وګوري نو د هغه نه وروستو به نه د هغو په عذاب کې څه اسانتیا راوستی شي او نه به یوه شیبه مهلت ورکړی شي. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. او کله چې هغه کسان چې په دنیا کې شرک کړی وو خپل جوړ کړي شریکان وویني نو به وایي ای پروردګاره دغه دي زموږ هغه شریکان چې تا نه سوا موږ د دغو عبادت کولو نو د هغو معبودان به هغو ته په ډاګه جواب ورکي چې تاسو دروغجن یئ. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. په هغه ورځ به ټول د الله په وړاندې په عاجزۍ غاړه کیدي او د هغو هغه ټول دروغ به ورک شي چې دی د الله پورې تړل. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. کمو خلکو چې د کفر لاره خوښه کا او نورې د الله د لارې نه واړول هغو ته به مونږ سر په سر عذابونه ورکو د هغه فساد په بدل کې چې هغې په دنیا کې برپا کړی و. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی د هغې ورځې نه خبر کا چې کله مونږ په هر امت کې پخپله د هغه د منځ نه یو ګواه راپاسو چې په هغو باندې ګواهي وکړي او په دغو خلکو باندې د ګواهۍ کولو دپاره مونږ تا راولو او دا د هم هغې ګواهۍ تیاری دی چې مونږ دغه کتاب په تا نازل کړی دی چې په ډاګه ښکاره د هر شي څرګندونکی دی او د هغو خلکو دپاره هدایت رحمت او زیری دی د مسلمانانو دپاره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
الله تعالی د عدل ښېګڼې او خپلوانو سره د ښه سلوک حکم کوي او د بدې بې حیایۍ او زور و ظلم زیاتی نه منې کوي هغه پخپله تاسو ته نصیحتونه کوي تر څو چې تاسو نصیحت واخلئ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون دا الله وعده پورا کړئ چې کله تاسو په خپلو منځ کې سره کومه وعده کړې وي او خپل قسمونه پخولو نه وروستو مه ماتوئ چې کله تاسو الله تعالی په خپل ځان ګواه نیولی وي بېشکه چې الله تعالی ښه پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې کوئ ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون تاسو حال د هغې ښځې په شانتې نشي چې هغې په سرخدرې شونه تار جوړ کو او بیا یې په خپله هغه ټوټې ټوټې کړو ویس پړلو تاسو په خپل منځي معاملو کې قسمونه د ټګۍ او دوکې وسیله ګرځولې ده تر څو چې یو قوم د بل قوم نه زیاته ګټه په لاس کي په داسې حال کې چې په دغه عهد الله تعالی د ستاسو ازمیښت کوي او هغه به د قیامت په ورځ هرومرو ستاسو اختلافونو حقیقت درته ښکاره کي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون کدا الله تعالی اراده دا وي چې په تاسو کې دې څه اختلاف نه وي نو هغه به تاسو ټول یو امت ګرځولی وای خو د هغه چې چاته اراده وي په ګمراهۍ کې غورځوي او چاته یې چې اراده وشي سمه لاره ورښایي او هرومرو به ستاسو نه ستاسو د اعمالو تپوس وشي ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتضل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم او مسلمانانو تاسو خپل قسمونه په خپلو منځو کې یو د بل د غولولو وسیله مه ګرځوئ چېرته داسې ونشي چې ستاسو قدم د ټینګېدو نه وروستو وښویېږي او تاسو د دې جرم په وجه چې خلک هم د الله د لارې نه منې کړل بده نتیجه وګورئ او سخته سزا وسکئ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون تاسو د الله وعده د لږ غونتې ګټې په بدل کې مه خرڅوئ یاد وساتئ څه چې د الله سره دي هغه ستاسو دپاره ډېر بهتره دي که تاسو پوهیږئ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون څه چې تاسو سره دي هغه فانی دي او څه چې د الله سره دي هم هغه باقی پاتې کیدونکي دي او موږ به هرومرو د صبر نه کار اخیستونکو ته د هغو ښه اعمالو په بدل کې بهترین بدل ورکوو من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه
لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هر څوک چې ښه عملو کی که هغه نارینه وي او که ښځه په دې شرط چې مؤمن وي په هغه باندې به مونږ په دنیا کې بهترین ژوند تیر کو او آخرت کې به دغسې خلکو ته د دې د ښه اعمالو په بدل کې ډېر ښه اجر ورکو. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نو ته قرآن لوستلو په وخت د رټل شوي شیطان نه د الله پناه وغواړه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. دا هغه په خلکو زور نه وي چې ایمان یې راوړی وي او په خپل رب باندې توکل کوي. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. دا هغه زور خو په هم هغو خلکو رسیږي چې هغه خپل سرپرست ګرځوي او دا هغه په لمسونه شرک کوي. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. کله چې مونږ د یو آیات په ځای بل آیات نازلوو او الله ښه پوهیږي چې هغه څه نازل کړي دي او دا خلک وایي چې تا دا قرآن په خپله جوړ کړی دی. اصلي خبره دا ده چې د دې نه زیاتره خلک د حقیقت نه بې خبره دي. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. دی ته وایا چې دا خو زما د رب د طرفه حضرت جبرائیل علیہ السلام په حق راوړی دی تر څو چې د ایمان راوړونکو ایمان مضبوط کی او حکم منونکو ته د ژوند په کارونو کې سمه لار وښایي او د مسلمانانو رهنمایي او زیری شي. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. مونږ پوهیږو چې کافران ستا په باب وایي چې دغه سړي ته یو انسان ښوونه لوستنه کوي په داسې حال کې چې کوم انسان طرف ته چې دی اشاره کوي د هغه ژبه عجمي ده او دا قرآن په سوچه عربي ژبه کې دی. یعنی ځینې غلامان داسې وو چې هغوی په تورات او انجیل باندې پوهېدل او د ده نه مخکې دی یهودیان یا عیسایان وو. بیا مسلمانان شو نو عربي ژبه دی نشوه ویلې نو مشرکانو دا ویل پلانکی غلام محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته دا قرآن لوستنه کوي. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. حقیقت دا دی چې کم کسان چې د الله آیاتونه نه مني الله تعالی هیڅ کله هغو ته سمې خبرې ته د رسېدو توفیق نه په برخه کوي. د داسې خلکو دپاره دردناک عذاب دی. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د دروغو خبرې نه جوړوي بلکې دروغ خو هغه کسان جوړوي چې د الله آیاتونه نه مني هم هغوی په حقیقت کې دروغجن دي. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن
بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. څوک چې ایمان راوړو نه وروستو کافر شي هغه که مجبور کړی شوی وي او زړه یې په ایمان ډاډه وي نو بیا خو خیر دی، او څوک چې په خپله خوښه کافر شي په هغه د الله غضب دی او ټولو د دغسې خلکو دپاره ستر عذاب دی. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. دا د دې دپاره چې هغو د آخرت په بدل کې د دنیا ژوند خوښ کو، خو د الله قانون دا دی چې هغو خلکو ته د بچ کېدو لاره نه ښایي چې د هغه د نصیحت ناشکري کوي. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. دا هغه کسان دي چې د هغو په زړونو او غوږونو او سترګو باندې الله مهر وهلی دی، دی په غفلت کې ډوب شوي دي. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. هیڅ شک نشته چې هم دغه خلک به په آخرت کې په سخت نقصان کې وي. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. د دې په خلاف د کمو کسانو چې دا حال دی چې کله د ایمان راوړو له امله وزورول شول نو هغو کور کلی پرېښودو، هجرت یې وکړو او بیا یې جهاد وکړو، د خدای په لاره کې سختی برداشت کړه او د صبر نه یې کار واخیستو. د هغو دپاره یقینا ستا رب بخونکی او رحم کوونکی دی. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. د دغو ټولو فیصله به په هغه ورځ وي چې کله هر کس د ځان بچ کولو په اندېښنه کې وي او هر چاته به د هغو د اعمالو بدل ورکړی شي او په هیچ چا به یو به سره ظلم هم ونه شي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله تعالی د هغه کلی مثال بیانوي چې هغې په امن او په بېغمۍ ژوند تیرولو او د هره طرفه ورته بې حسابه روزي رسېده، بیا هغو د الله د نعمتونو ناشکري وکړه نو بیا الله په هغو اوسېدونکو باندې د لوږې او د ویرې خوندونه وسکل. دا بدل و د هغو اعمالو. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. هغو ته د هغو د خپل قوم نه یو پیغمبر راغی خو هغوی هغه دروغ وګڼه، په آخر کې هغوی عذاب ونیول ځکه چې هغوی ظالمان شوي وو. فکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. نو ای خلکو تاسو ته چې الله کمه حلاله او پاکه روزي در بخښلې ده هغه خورئ او د الله د نعمت شکر ادا کوئ که په رښتیا د هغه بندګي کوونکي یئ. إنما حرم
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. الله چې کم شیان په تاسو حرام کړي دي هغه مرداره یعنی په خپله مړ شوی وینه د خنزیر غوښه او هغه څاروی چې د الله نه سوا پې د بل چا نامه اخیستی شوي وي. البته که څوک د لوږې د مجبورۍ نه دغه شیان وخوري بې د دې نه چې هغه د خدای د قانون نه د حده تیری ونه کي نو یقینا الله تعالی بخونکی او رحم کوونکی دی. ولا تقولوا لم تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. او موای هغه څه چې ستاسو جبې په دروغ ووایي چې دا حلال دی او دا حرام تر څو چې په الله پورې دروغ وتړئ. څوک چې په الله تعالی دروغ تړي هغه هیڅ کله نه کامیابیږي. متاع قلیل ولهم عذاب علیم. د دنیا خوندونه څو ورځې دي په آخر کې د هغو دپاره دردناکه سزا ده. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او هغه شیان چې مونږ په یهودو باندې حرام کړي وو چې د هغه یادونه مونږ ته د دې نه مخکې کړې ده او دا په هغو باندې زمونږ ظلم نه و بلکې هغو په خپل ځان ظلم کولو. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. البته کم کسان چې د جهالت په اساس بد اعمال وکي او بیا یې توبه وویسته او خپل اعمال یې سم کړل نو په دې کې شک نشته چې د توبې او اصلاح نه وروستو ستا رب د هغو دپاره بخونکی او رحم کوونکی دی. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. بشکه چې ابراهیم علیه السلام په خپل ذات کې یوازې یو امت و د الله امر منونکی او هم هغه یو طرف ته مخ اړونکی هغه هیڅ کله مشرکانو نه و. شاکرا لانعمه اجتباه وهداه الى صراط مستقیم. د الله د نعمتونو شکر وستونکی و الله هغه غوره کړو او ورته سمه لاره وښوله. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. مونږ په دنیا کې هغه ته ښېګڼه ورکړه او په آخرت کې به یقینا هغه د صالحانو نه وي. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بیا مونږ ته دغه وحی درولېږله چې ته د ملت ابراهیم حنیف پیروي وکړه او هغه د مشرکانو نه و. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
بشکه د هفتې د ورځې تعظیم فرض کړی شوی و په هغو کسانو چې په هغې کې اختلاف کړی و خبره دا ده چې ستا رب به د قیامت په ورځ د هغو ټولو خبرو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين اے پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب د لارې په لوري په حکمت او په ښه نصیحت سره بلنه وکړه او د خلکو سره په داسې طریقه مباحثه وکړه چې ډېره غوره وي ستا پروردګار ډېر ښه پوهیږي چې څوک د هغه د لارې نه غوښتی دی او څوک په سمه لاره برابر دی وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين که تاسو بدل اخلی نو هم هغه عمره واخلی چې څومره په تاسو تکلیف تیر شوی وي او که تاسو صبر وکئ نو په دې کې شک نشته چې دا د صبر کوونکو دپاره ډېره ښه ده واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم په حوصله کار کوه ستا دغه صبر د الله په توفیق سره دی د دې په حرکتونو مه خفه کیږه او نه د دې په مکر او فریبکارو زړه تنګی کیږه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون یقینو کا چې الله تعالی د هغو کسانو ملګری دی چې تقوا خوښوي او ښه کارونه سرته رسوي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی